همیشه صبر او حوصله کوه. د یهودو یوه ډله راغله د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته. نو د دې پر ځای چې پر خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام واچوي، دوی ورته وویل مرګ دې پر تا وي. حضرت عایشه رضی الله عنها وایي ما جواب ورکړ چې پر تاسو دې هم مرګ وي هم لعنت. حضرت عایشه رضی الله عنها وایي خوږ پیغمبر راته وویل لږ حوصله کوه ای عایشې، الله تعالی په هر کار کې نرمي خوښوي، لږ صبر کوه او حوصله کوه.